السلام علیکم ګرانو دوستانو. لطیف مهربان یم بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. نننۍ ویډیو زموږ د څو ملګرو په پیشنهاد باندې ما جوړه کړې چې ما ته ویلي وو څنګه موږ ته داسې طریقې راوښیه چې هغه طریقې نه موږ خپل فیسبوک ډېر سیکیور کړي، ډېر امن کړو، هېڅوک دا ونه شي کولی چې موږ فیسبوک هک کړي رانه. نو زه تاسو ته نن 5 طریقې ښیم دغه تاسو خپل فیسبوک کې فعاله کړئ، عملي کړئ په خپل فیسبوک کې. بیا هر څوک چې وایي تاسو ته چې زه تاسو فیسبوک هک کوم، تاسو هغوی ته چیلنج ورکړئ ورته راشئ تاسو زموږ فیسبوک هک کړئ چې تاسو څنګه هکوئ. خو تر دې نه مخکې چې زه تاسو ته طریقې وښیم له تاسو نه هیله کومه چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو چې هرې ویډیو ډکومه تاسو ته نوټیفیکیشن درشي او تاسو له هغه نه په وخت سره استفاده وکړئ. او همچنان زما د فیسبوک صفحه هم که لایک کړئ تر څو زما د فیسبوک لایکونه هم زیات شي، نو زه به هم خوشحال شم. ورسره به تاسو هم زما د ویډیو نه ګټه پورته کوئ او استفاده به ترې وکړئ. صحیح دی؟ ښه، نن راځو دې ته چې څنګه موږ کولی شو دا 5 طریقې په خپل فیسبوک کې فعاله کړو چې زموږ فیسبوک له هک کېدو نه محفوظ شي. یعنې څوک ونه شي کولی زموږ فیسبوک هک کړي یا زموږ فیسبوک د هغه چا لاس ته وولېږي. نو تاسو ګورئ د ما ته یو فیسبوک دی په نامه د احمد احمدي. دا مې یو څو موده مخکې یو ویډیو دپاره تاسو ته جوړ کړی و. زه دې کې راځم نن کوم تغییرات چې دي هغه زه تاسو ته ښیم چې باید تاسو څه شی وکړئ تاسو فیسبوک له هک کېدو نه وساتل شي. صحیح شو؟ تاسو خپل فیسبوک ته چې کله لاګین شوئ له هغه نه بعد به ګوره دغه ښي لاس ته راځئ، په دې آپشن به کلیک کوئ. ګورئ تاسو سیټینګ ته به راځئ، یعنې تنظیمات ته به راځئ، په تنظیماتو به تاسو کلیک کوئ. 5 مهم کارونه چې تاسو باید وکړئ چې تاسو فیسبوک د هک کېدو نه بچ شي. دلته به تاسو ګوره جنرال ته نه راځئ، راځئ به سیکیورټي اینډ لاګین ته به راځئ. ګورئ سیکیورټي اینډ لاګین ته چې راشئ ګورئ اولنی آپشن څه شی دی. اولنی آپشن ګورئ دلته درته لیکلي چوز فرینډز ټو کانټاکټ اف یو ګاټ لاکډ آوټ. که چیرې تاسو فیسبوک لاک شي، تاسو خپل فیسبوک ته یعنې لاسرسی ونه لرئ، تاسو پاسورډ ورکړئ، تاسو فیسبوک نه خبرئ. دلته به تاسو څه کوئ؟ دلته به تاسو اول ځان ته 3 نه تر 5 خپل هغه ملګري که مو ورور وي، که مو تره زوی وي، که مو د خاله زوی وي، که مو د عمه زوی وي، صحیح دی؟ او یا مو داسې ملګري وي چې تاسو په هغوی باندې اعتبار لرئ چې هغوی تاسو فیسبوک که چیرې هک شي یا فیسبوک مو لاک شي نو هغه تاسو سره کومک کوي. تاسو دلته څه کوئ؟ دلته به 3 نه تر 5 ملګرو پورې به انتخابوئ. د انتخابولو لپاره به راځئ ایډیټ ته به راځئ، ایډیټ باندې به کلیک کوئ. ګورئ څه شرط وایي دلته چوز فرینډز. چوز فرینډز باندې به بیا کلیک کوئ. دلته به څه کوئ؟ چوز ټرسټډ کانټاکټس. هغه خلکو باندې تاسو اعتبار لرئ هغه به څه کوئ؟ انتخاب کړئ. فرض کړئ زه ورکوم ګورئ اسلم عالم. ګوره دا مې چې ورکړې دا چې کنفرم کومه زه څه کوي دغه اسلم عالم ته یو نوټیفیکیشن میسج ورځي، هغه ته وایي چې فرض کړئ ما دا فیسبوک ګورئ احمد احمدي په نامه دی که ورته وایي دغه نفر تاسو خپل هغه کلوزډ یا ټرسټډ کانټاکټ لست کې اډ کړي یې تاسو. بیا هغوی بیرته هغه کنفرم کوي چې صحیح دی، مشکل نه لرم زه. بیا چې کله تاسو لاکډ آوټ شئ یا تاسو فیسبوک ته لاګین کېدای نه شئ نو تاسو کولی شئ هغوی ته یو لینک ولګئ، بیرته هغوی چې په هغه لینک باندې کلیک وکړي لینک تاسو ته راځي. صحیح شو؟ لینک تاسو ته راځي، بیا تاسو کولی شئ د هغه لینک د لارې نه خپل فیسبوک څه وکړئ؟ خپل فیسبوک ته لاګین شئ. دا خو ملګرو اولنی آپشن. صحیح شو؟ د ملګرو د 3 نه تر 5 ملګرو پورې. دوم آپشن چې دی تاسو وګورئ دغه ډېر مهم آپشن دی ویر یو آر لاګډ ان. ګورئ دا د ما کمپیوټر دی، وینډوز پی سی کابل افغانستان، کروم او څه شی وایي اکټیو ناو، یعنې اوس فعاله دی. زه فعلا اما دغه فیسبوک چې احمد احمدي په نامه دی تنا په کابل کې اما په د خپل لپټاپ کې چې دی لاګین دی، بل ځای کې زه لاګین نه یم. ورسېدو تاسو؟ زه فعلا یوازې په خپل لپټاپ کې اما دا فیسبوک لاګین دی. که چیرې زه همدغه فیسبوک مې هک شي بل څوک په بل موبایل کې لاګین کې، صحیح دی؟ په کمپیوټر کې لاګین کې بیا تاسو ته څه ښیي هغه هم تاسو ته دلته ښیي. فرض کړه د اول دوم درېیم څلورم داسې راځي. تاسو به څه کوئ نو وبخښئ تاسو به څه کوئ چې دغه نور کوم خلک چې لاګین دي هغه به تاسو کې هغه به ریموووئ. هغه به آپشن به دلته تاسو ته درکوي، آپشن باندې به کلیک کوئ، څه به کوئ هغه به ریموووئ. هم چې ریموو کو دا سوی تاسو دوم کار. صحیح دی؟ دوم سیکیورټي یا د فیسبوک د امنیت د خوندي کولو دوم آپشن دی تاسو دی. صحیح دی؟ دریم آپشن چې تر ټولو مهم آپشن دی، تر ټولو غوره آپشن دی، تر ټولو یعنی هغه قوي ترین آپشن د فیسبوک چې دی دغه دی. هغه دی یوز ټو فیکټر اتنټیکیشن، یعنی د فیسبوک ته د ننوتلو دپاره کنه هغه عام مفهوم چې درته د فیسبوک ته ننوتلو دپاره دوه ځلي تایید له تاسو نه غواړي.
فرض کړئ د ما د احمد احمدي فیسبوک دی د جیمیل یا یوزر نیم او پاسورډ ما تاسو ته درکړ صحیح شو تاسو لاګین کېدئ زه چې کله که دا آپشن زه آن کړم صحیح دی دا آپشن ګورئ ګیټ سټارټډ دلته ماته څه شی وایي دلته ماته وایي ته ټلیفون نمبر دې ورکړه ګورئ دلته ګوره ما نه ټلیفون نمبر غواړي زه دلته ټلیفون نمبر ورکړم او دا آن کړم که زه تاسو ته پاسورډ او یوزر نیم هم درکړم ایمیل سره مې هر شی لکه یوزر نیم زه لاګین که جیمیل باندې زه لاګین صحیح شو که دا تاسو درکړم تاسو لاګین شئ بیا هم تاسو نشئ لاګین کېدلی که زه دغه آپشن ټو فیکټر اتنټیکیشن که زه فعاله کړم څه شی کوي دا ماته وایي تل خپل ټلیفون ته دې وګوره موږ یو کوډ درته لیږو کوډ به زه تاییدوم هغه نه بعد بیا زه کولی شم چې فیسبوک ته لاګین شم که زه چیرې فرض کړه تاسو ته دا دې پاسورډ او دې یوزر نیم د فیسبوک درکړم تاسو نشئ لاګین کېدلی تر څو بیا که دا آپشن فعاله وي زه باید تاسو ته کوم کوډ چې ما ټلیفون ته راځي هغه هم باید زه تاسو ته درکړم هغه نه بعد تاسو کولی شئ د ما فیسبوک ته لاګین شئ صحیح شو ملګرو دا خو دریم آپشن تاسو نه هیله کوم که تاسو چیرې کوم بل آپشن نه فعالوئ دغه ټو فیکټر اتنټیکیشن همیشه فعاله کړئ صحیح دی تاسو ټلیفون ته باید مسج درشي تاسو چې هر څوک لاګین کېږي باید تاسو ټلیفون ته اول کوډ درشي د هغه نه بعد باید تاسو چې کله کوډ ورکړئ له کوډ نه بعد باید تاسو لاګین شئ صحیح شو دا درې آپشن څلورم آپشن که تاسو فکر کړی وي موږ یو مشکل لرو چې ډېری وخت چې یو فیسبوک ته خپل پاسورډ ورکړو نو هغه تر ډېر زیات وخته پورې څه کوو نه تبدیلوو تر ډېر وخته پورې اخر داسې چې هغه پاسورډ بیخي د موږ هم د یاده وځي او فیسبوک مشکل کې پیدا شي بیا خپل پاسورډ رانه د یاده وتی وي یعنی مطلب مې څه شی دی خبر مطلب مې دا دی چې تاسو کوشش وکړئ هر یو میاشت بعد هر 2 میاشتې بعد هر 3 میاشتې بعد خپل فیسبوک یو ځل تبدیل کړئ یو ځل بدل کړئ فیسبوک مو چینج کړئ صحیح دی داسې مه کوئ فرض کړئ چې یو پاسورډ مو ما یو ملګری هغه راته ویل وایي زه 15 کاله که 6 کاله مخکې ما فیسبوک جوړ کړی په هماغه موبایل کې استفاده کوم په هماغه موبایل کې له ما نه پاسورډ پاتې و او پاسورډ هم ترې هېر شوی و نو بیا په جنجال و بیا ما ورته ویل چې ښایي داسې وکړه چې نمبر دې ورکړه نمبر نه دې بېرته ریسیټ کولی هغه ویلې وایي ما په یو نمبر چې ورکړی هغه نمبر هم وایي ما نه ورک دی ما ورته ویل بل لاره نه لري تر څو چې هماغه نمبر دې پیدا نه کړې هغه د هغه نمبر دې لاره نه هغه فیسبوک یو ځل چې لاګین شي هغه چې که پرېږدم دغسې او بیا تر اخره پورې لاګین وي هغه نمبر هم ترې ورک شوی ما ورته ویل ما دا بل لاره نه لري اوس باید کوډ تا په ټلیفون ته درشي تا نمبر ته درشي تا ټلیفون هم نشته نو هېڅ لاره بل دا نه لري بل دا تاییدي درنه غواړي چې کنفرم نه کړي بله لاره نه لري نو تاسو څه وکړئ چې پاسورډ مو هر یو میاشت بعد تبدیلوئ او پاسورډ زه تاسو ته وایم چې موږ ډېر ساده پاسورډ کله کله ورکوو فرض کړه که زه پاسورډ ورکوم زه څه کوم زه لیکم فیسبوک مې جوړ کړ لطیف په نامه زه پاسورډ ورکوم کابل 1 2 3 داسې مه ورکوئ دومره ساده پاسورډ مه ورکوئ همدغه کابل 1 2 3 ډېر پیچیده یې کوئ مغلق یې کوئ نفرته کوئ کامپلیکیټډ یې کوئ څه ورکوئ اول کې دا کې چې دی دا لوی کوئ پوه شو کابل بیا ورکوئ 8 ورکوئ 8 شفټ ونیسئ 2 وهئ 8 بیا 1 2 3 4 5 دغسې کوئ بیا شفټ وهئ بیا 3 ورسره ووایئ شفټ ونیسئ 3 ورسره ووایئ چې څه شی راشي هاشټاګ راشي هاشټاګ وایئ بیا له 5 4 3 2 1 دغسې ورکوئ یعنې څه کوي پاسورډ مو چې دی یو پیچیده پاسورډ جوړ کړئ دومره ساده پاسورډ مه جوړوئ هکرانو ته چې هغوی اکثر وخت ما ورته ویل کنې موږ ملګري څه کوي فرض کړه که نوم احمد دی راځي احمد 1 2 3 ورکوي داسې دومره ساده پاسورډ هېڅکله مه ورکوئ دغه پاسورډونه څه شي دا پاسورډونه تاسو حق کېږي دا حق کېږي تاسو خپل فیسبوک ته لاسرسی د لاسه ورکوئ تاسو کوشش وکړئ چې اول خو پاسورډ مو هر یو میاشت بعد 2 میاشتې بعد تبدیل کړئ بل مو پاسورډ لږ کامپلیکیټډ یا پیچیده وي صحیح شو ښه دا خو څلورم آپشن شو پنځم آپشن که تاسو لیدلی وي ډېری وخت موږ او تاسو ته فیسبوک کې بعضې اپلیکیشن یا بعضې ویب سایټونه راځي فرض کړه ته وایي چې تاسو وګورئ چې تاسو قواره له کوم سیاستمدار سره له کوم اکټر سره له کوم کرکټ پلیر سره ماچ کېږي یعنې لکه هغوی غوندې تقریبا لکه هغوی غوندې یا هم درته راځي تاسو وګورئ چې تاسو په شپېته کلنۍ کې به څنګه معلومېږي صحیح شو هغه اپلیکیشنو ته یا ویب سایټو ته باید تاسو اجازه ورنه کوئ هغه ګوره تاسو ته الاو اکسس درنه غواړي یعنې تاسو فیسبوک ته د ننوتلو لاسرسی درنه غواړي هغه باندې هېڅکله کلیک مه کوئ هغه ته اجازه مه ورکوئ خو که چیرې تاسو اوس ورکړي وي هغه ته اکسس بیا به هم تاسو ګوره همدغه ښي لاس ته کلیک کوئ سیټینګ ته به راځئ سیټینګ د جنرال ګول ته وګورئ په نامه د اپس اینډ ویب سایټ باندې به کلیک کوئ دلته ګورئ ما خو هېڅ اپلیکیشن یا ویب سایټ ته هم په دې کې اجازه نه ده ورکړې صحیح شو ګوره ما اجازه نه چېرې تاسو اجازه ورکړې وي بیا به دلته راځئ تاسو اکټیو هغه اپلیکیشن او شیان به ښیي تاسو به دلته رایټ دلته به هغه به انتخابوئ دغه هلته به پورته تاسو ته آپشن درکوي په نامه د ریموو ټول به ریموو کوئ اکټیو به هم ریموو کوئ ایکسپایرډ به هم ریموو کوئ ریموو خو دلته ښیي چې کوم یو تاسو ریموو کړي صحیح شو اکټیو او ایکسپایر به دواړه څه کوئ تاسو هغه ریموو کوئ
هم چې ریموف کړه هغه نه بعد بیا هغه اپلیکیشن یې تاسو فیسبوک ته چې کوم لاسرسی یا اکسس درلوده هغه نه اخیستل کېږي. هغه چې واخیستل شي نو بیا تاسو ته مشکل نشي جوړوی. نو ګرانو ملګرو دغه 15 آپشنه یا طریقې تاسو په خپل فیسبوک کې اکټیو کړئ، فعال کړئ، ورنه ګټه واخلئ. ان شاء الله چې هیڅوک به په دې بیا قادر نه وي چې تاسو فیسبوک هک کی. او بل یو خبره چې ملګری اکثر وخت زه هم داسې کېږم چې له ما نه پخوانی پاسورډ مې له یاده وځي. نو چې یاده وځي دلته یو ویب سایټ دی په نامه دی ګورئ لاست پاس په نامه دغه ته راشئ د یک اکاونټ ځانته جوړ کړئ. دا ډېر سکیور ویب سایټ دی. دلته خپل پاسورډ بیا تاسو کولی شئ. د فیسبوک پاسورډ مې وي، د ټویټر پاسورډ مې وي، د انسټاګرام پاسورډ مې وي، د یوټیوب اکاونټ پاسورډ مې وي، د ډومین پاسورډ مې وي، د هر شي د کمپیوټر پاسورډ مې صحیح شو. تاسو کولی شئ دلته سیف کړئ ځان سره. هېڅوک بیا نشي کولی چې تاسو پاسورډ ته دلته لاسرسی ولري. او بل دا چې تاسو پاسورډ به دلته ډېر محفوظ وي. تاسو چې کله هم فرض کړئ د فیسبوک پاسورډ مو د یاده وځي، د اکاونټ پاسورډ مو په یاد وي، دا ګور دا هم د یاده ونه وځي. که دا هم د یاده ووت نو ټول شیان به بیا بلاک کېږي. بیا به راشئ دلته خپل فیسبوک پاسورډ به واخلئ او څه وکړئ چې فیسبوک به بېرته لاګن شئ. نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې تاسو دا کوم 15 آپشن یا 15 طریقې ما تاسو ته وښودلې، تاسو له دې نه ګټه پورته کړئ او خپل فیسبوک سکیور کړئ. صحیح دی. په آخر کې بیا هم تاسو نه زه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان د ما د یوټیوب چینل نور ویډیوګانې هم وګورئ، ورنه ګټه پورته کړئ. او همچنان د ما د فیسبوک صفحه هم لایک کړئ تر څو زما لایک هم لږ زیات شي. صحیح شو. نو په آخر کې یو بل خبره تاسو ته کوم چې زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې خپل د یوټیوب وخت نه غواړم خپل د ټلګرام د اکاونټ او خپل د واتساپ شمیره د ګروپ مې د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم. تاسو راشئ له ما سره په واتساپ کې هم یو ځای شئ او ټلګرام کې هم له ما سره یو ځای شئ. بیا که تاسو مشکل څه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ په واتساپ کې او په ټلګرام کې له ما نه وکړئ. تر بیا تاسو ټول نو زه په لوی خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.